مهم خبر د رسمیت پیژندنې په تړاو د ملګرو ملتونو سازمان راپورته د اسلامي امارت غبرګون. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. اسلامي امارت د یونما د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې او د کډوالۍ نړیوال سازمان د تازه راپور په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازوالی د دا ډول راپورونو له مخې خپرولو سره د سرپرست حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته وایي چې په دغه راپورونو کې د هیواد اوسني واقعیتونه او دغه بنسټونه د اسلامي امارت د ډیپلوماټیکو اړیکو پر برخه د دسیسو او پلمو جوړولو په هڅه کې دي. اغلې مجاهد په دې هکله وویل د یو هیواد په رسمیت پیژندل د هغه قانون پر بنسټ کیږي چې په ملګرو ملتونو کې دي، نه د څو میرمنو او یا څو کسانو پر بنسټ چې په یو هیواد کې دي. دویمه دا چې بنسټونه د افغانستان د اسلامي امارت سره د هیوادونو او بنسټونو د ډیپلوماټیکو اړیکو په درشل کې دي، د دسیسې او پلمې جوړولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې یونما د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې او د کډوالۍ نړیوال سازمان په یوې ګډه ټول پوښتنه کوي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په هکله کې د ښځو لیدلوری خپور کړی. په دغې ټول پوښتنه کې راغلي چې په ټول هیواد کې له 215 ښځو سره خبرې شوي. د هغوی 80 سلنه ویلي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندل په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د پام وړ اغیز لري. د راپور پر بنسټ 32 سلنه ښځو ویلي چې اسلامي امارت باید تر هغې وروسته په رسمیت وپیژندل شي چې پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لرې کړي. 25 سلنه ښځو ویلي چې اسلامي امارت دې تر هغې وروسته په رسمیت وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې لګول شوي ځانګړي بندیزونه لغوه کړي. 28 سلنه ښځو ویلي چې طالبان باید تر هیڅ ډول شرایطو لاندې په رسمیت ونه پیژندل شي. د دغو درې بنسټونو په راپور کې همدارنګه راغلي چې د 2023 کال په جولای میاشت کې هم له افغان ښځو یوې ورته پوښتنه وښودله چې 96 سلنه یې پر دې باور دي چې د طالبانو باید د ښځو د وضعیت له ښه کېدو وروسته په رسمیت وپیژندل شي چې یا اصلاً په رسمیت ونه پیژندل شي. بل پلو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په هیواد کې د ښځو او نجونو د حقوقو د خوندیتوب په تړاو د نړۍ د غوښتنو منل کېدل د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې مهم بولي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله جامع په دې هکله وایي زما په باور باندې پرته له دې چې نړیوال ټولنه اوسني حکومت په رسمیت وپیژني یا یې نه پیژني، د افغان نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو ته تګ او د افغانستان ښځو د کار بحث او په ټولنه کې د هغوی د معنا دار ګډون بحث دا د افغانستان د ملي ګټو غوښتنه ده او زموږ همیشنی ټینګار دی او دا په افغانستان کې د سولې، ثبات او ملي نظام د استحکام لپاره مهم ګام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د نړیوالې ټولنې لخوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه په هیواد کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب پورې تړلې ګڼي. دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.